اصغر او د هغه ډله له کرکټ سره څه کوي؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه او نوې پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. اصغر افغان د افغانستان په کرکټ کې یو تر ټولو لوی لنډغر او مافیایي سړی ده. هغه د وخت له سره په کرکټ کې خپله ډله جوړه کړې او ځان یې په ټولو دومره په زور منلی چې ډېر لوبغاړي د هغه له اجازې پرته خبرې هم نشي کولی. اصغر افغان د پخواني چیرمین عاطف مشل چې اوس په پاکستان کې افغان سفیر او د کرکټ بورډ غړی هم دی سره په هر فساد کې شریک و، چې دواړو په ګډه لوبډله او کرکټ بورډ په خپله ولکه کې ساتلی و او هیڅ نوی چاته یې د دې چانس نه برابروه چې هغه دې په لوبډله کې ولوبیږي. کله چې د ولس زور او مبارزو عاطف مشل له کرکټ بورډ لرې کړ، نو د هغه له تګ سره سم په اصغر افغان او د هغه په ډله ویره خپره شوه. همدا و چې د دوی د ډلې او مافیا د ماتولو او له منځه وړلو لپاره هغه ټول کسان له کرکټ په ویستلو پیل وشو چې د دوی تر شا ولاړ وو او آخر هم اصغر افغان له لوبډلمشرۍ لرې او په ځای ګلبدین نایب لوبډلمشر وټاکل شو. له هغه وروسته اصغر افغان د عاطف مشل سره په ګډه هر سیاستوال د کور دروازې وډبولې، لوبغاړي راوپارول او تر دې پورې چې راشد خان او محمد نبي د کرکټ بورډ پر ضد ټویټونه وکړل او د اصغر افغان لرې کول یې وغندل. د ډیرو لانجو او سیاسي مداخلو وروسته اصغر افغان یو ځل بیا په کرکټ لوبډله کې خپل ځان ته ځای پیدا کړ، خو کله چې لوبډله نړیوال جام ته لاړه نو اصغر خپله ټوله مافیا په دې ولګوله چې باید ګلبدین ناکامه کړل شي او ولس ته یې وښودل شي چې هغه د دې وړتیا نه لري چې د لوبډلې لوبډلمشري وکړي. خو ګلبدین نایب ته د لوبډلې مسؤلیت سپارل شوی و او هغه له هیڅ معاملې انکار وکړ او له ټولو لوبغاړو یې د لوبې غوښتنه وکړه. هغه ټولو ته وویل چې له سیاست دې تیر شي او د هیواد لپاره دې ولوبیږي. خو د خپل شهرت او غرور په نشه مست راشد خان او محمد نبي د ګلبدین په ځای د اصغر خبرې ته غوږ کېښوده او څه چې ورته هغه ویل هغه یې منل. ګلبدین نایب هڅه وکړه چې لوبډله له سیاست، میراثیتوب او ډلهبازۍ څخه راوباسي، خو اصغر افغان د څو نورو لوبغاړو سره په ګډه د هرې سیاسي دروازې تر شا ودرېدل او هڅه یې وکړه چې اصغر افغان بیرته کپټان کړي او هر څه یې بیرته په خپل لاس کې واخلي. تاسو وګورئ چې نوي هلکان په کوم وخت کې لوبډلې ته راغلل. له دې فکر وکړئ چې په دې هیواد کې له استعداد ډیر دي او اصغر، نبي، راشد او د دوی نور ملګري په همدې ویریږي چې که نوي هلکان لوبډلې ته راغلل او دلته وځلیدل نو د دوی ځایونه به ژر په لوبډله کې ورک شي او بیا به په کور باندې کښیني. په همدې وخت کې په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل یو ځل بیا په دې وتوانېده چې د کرکټ بورډ غړی شي او له هغه سره چې نور کوم غړي راغلل ټول یې په خپله ولکه کې واخیستل. حال دا چې عاطف مشل 2 ورځې کرکټ نه دی کړی، خو د کرکټ په ټولو دسیسو کې ښکیل دی او یو ځل بیا یې هماغه څه وکړل چې د ملت ترې کلونه زړه خوړ. عاطف مشل او اصغر افغان یو ځل بیا خپله ډله بیرته قوي کړه او د هر څه په لاس کې واخیستل. کوشش یې وکړ اوس بیا هم اصغر افغان چې په لوبډله کې هیڅ ځای نه جوړیږي د 3 واړه فارمټونو مرستیال لوبډلمشر وټاکل شو او ځان یې بیرته په هر څه کې ځای کړ. همداراز محمد شهزاد چې نور له لوبې ولوېدلی دی هم کله چې د ټپونو له امله له لوبډلې کېناسته نو یې چیغې پیل کړې. حال دا چې هغه ټول ولس ولید چې نوره لوبه نشي کولی. اوس عاطف مشل او اصغر افغان هم په کابل ته راغوښتی او که دوی بریالي شول نو لوبډله کې به یې بیا شامل کړي. حال دا چې هیڅ لوبغاړی به تاسې ونه وینئ چې په دومره وزن دې کرکټ وکړي چې د منډو له وهلو هم لوېدلی وي. که ستاسو یاد وي شهزاد په خپله مرکه کې ویلي وو چې له اصغر افغان پرته دوی هیڅوک لوبډلمشر نشي منلی ځکه هغه د ټولو لوبغاړو خوښ دی او هغه ښه لوبډلمشر دی. خو حال دا چې دا دغه څه لوبڅار ډله ده چې نه غواړي نوي لوبغاړو ترې په لوبډله کې ولوبیږي. دا د نورو لوبغاړو لپاره ډیر خطرناک خبر دی ځکه هغه کسان چې اوس په لوبډله کې لوبېدل او یا هم په لوبډله کې د لوبېدو خوبونه یې لیدل هغوی ټول اصغر ډیر ښه پیژني او اوس په دې هڅه کې دي چې د اصغر پر ضد یو ځای شي. خو اصغر چون تر شا کلک سیاسي ملاتړ پیدا کړی دی او سیاسي ملاتړ هم همداسې دی چې په فساد کې ښکیل دي او نه غواړي چې یاد فساد یې ښکاره شي نو هغه هم د اصغر ملاتړ کوي.
که په کرکټ کې سیاست، میراثیتوب او ډله بازۍ له منځه یو نه وړل شي نو د کرکټ د ښې ورځې تمه کول په بې ځای وي. په یاد ولرئ چې اصغر او د هغه ډله له کرکټ څخه ختمه نه کړای شوه نو اصغر به د مرګ تر ورځې هم کرکټ پرې نږدي. ملګرو دا